د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن ورځې لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته د بشپړو شویو پروژو پر حفظ او مراقبت د اشرف غني ټینګار. افغان ولسمشر اشرف غني د بشپړو شویو پروژو پر حفظ او مراقبت ټینګار وکړ او ویل چې مسؤل چارواکي باید د اصل ته جدي پام وکړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې د ښاري ودې او لار جوړولو د ودانۍ د پروګرام د پرانیستلو په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي غني زیاته کړه که د دغو پروژو ساتنه ونه شي دا ضایع کیږي. ضرورت د دې دی چې زموږ ترانسپورټران په یوه واضح ملي تړون سره له موږ سره راشي. دا سړکونه 80 ټنو 80 ټنو او 100 ټنو ته نه دي جوړ شوي. د دغه پروګرام په ترڅ کې په ولایتونو او کابل کې د پوایدامي وزارت کابل ښاروالۍ او د پلازمینې د زون د پراختیا د ادارې له لوري د سړکونو او پلونو په ګډون په لسګونه رغنیزې پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي. بلخوا د کانګریس یو شمېر غړي وایي طالبان د باور وړ نه دي امریکا د افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د کانګریس دریو غړو د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن ته د افغان سولې او راتلونکي په اړه یو لیک استولی دی. په یاد لیک کې د امریکا د امنیت په اړه ژورې اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې لیک کې ویل شوي چې د ټولې نړۍ په پرتله ډېر ترهګریز سازمانونه د افغانستان او پاکستان پر پوله فعالیت لري. طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. نو په داسې شرایطو کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپله ټویټرپاڼه کښلي چې له خپل امریکایي ساري انتوني بلینکن سره یې په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایریدونکي کنفرانس په باب ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت په دې کنفرانس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی خو طالبانو ویلي چې لا یې پرېکړه نه ده کړې. او ولسمشر غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ترکیه کې د جوړیدونکي ناستې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د سولې پر روان بهیر په ترکیه کې پر جوړیدونکي ناستې او د غرض له بایدن سره د ټلیفوني تماس په اړه خبرې ترې شوې دي. اوس مال د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی خو طالبانو پرون ویلي وو چې دوی یا د ناسته کې ګډون کولو ته پوره چمتووالی نه لري. د ویلو ده چې بلینکن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د استانبول کنفرانس په اړه ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.